ورسره د پرلت و عام ولس ته سبا لا نه بل سبا پر 6 بجې باندې موږ د پی ټی ایم له اړخه دوی ته بلنه ورکوو چې زموږ سره په دې احتجاج کې په زیات تعداد باندې دوی برخه واخلي. پرلت د بندیانو سره په عدالت کې ناانصافي او دوی ته هره ورځ ریمانډ ورکول، دوی برناکه په کیسونو کې اچول. د پښتون افغان پر دې خطه باندې نوی ډالري جنګ را روان دی. په دوی جزایي خلکو باندې په زوره پاسپورټ او ویزه لاګو کول. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملي رهبر مشر منظور احمد په امر باندې پر 9 جولای د اتوار په ورځ په ټوله نړۍ کې به د پی ټی ایم له اړخه احتجاجونه کیږي. د دې سره سم د چمن پی ټی ایم له اړخه به سبا نه بل سبا د اتوار په ورځ پر 6 بجې باندې یوه لویه احتجاجي مظاهرات پر تاج روډ د منظور د بیکري د مخه سره روانیږي. بیا به د ښار په مختلفو روډو راګرځي. هلته به په یو جلسه عام باندې بدلیږي. په دې جلسه عام کې به مشران تاسو ته په مختلفه موضوع باندې مجلس کوي. هغه که څه د پښتون افغان پر دې خطه باندې نوی ډالري جنګ را روان دی، یا په ډیورنډ کرښه باندې چې کوم د تجارانو لارې بندول، یا په دوی جزایي خلکو باندې په زوره پاسپورټ او ویزه لاګو کول، ورسره د چمن پرلت د بندیانو سره په عدالت کې ناانصافي او دوی ته هره ورځ ریمانډ ورکول، دوی برناکه په کیسونو کې اچول. په دې حواله باندې به تاسو ته ملګري او مشران ویناوې کوي. نو ټولو ښاریانو ته، ټولو سیاسي تنظیمو ته، ټولو مذهبي تنظیمو ته، ټولو قبایلي مشرانو ته، او په خاص کر بیا چې کوم عام ولس دی ورسره د پرلت کمیټۍ، ورسره د پرلت و عام ولس ته سبا لا نه بل سبا پر 6 بجې باندې موږ د پی ټی ایم له اړخه دوی ته بلنه ورکوو چې زموږ سره په دې احتجاج کې په زیات تعداد باندې دوی برخه واخلي. ځکه دغه روان حالات پر پښتون افغان وطن پر دې سیمه باندې دا د ټولو مشترکه دي، او د دې واحده لار پی ټی ایم دی چې ټول ولسونه د پی ټی ایم سره اتفاق وکړي په ګډه د دې مخنیوی کولی شو. نو زموږ له طرفه تاسو ته بلنه درکوو، تاسو زموږ بلنه ومنئ. په زیات تعداد باندې پکار دی چې د عام ولس او دغه سیاسي تنظیمونه، مذهبي تنظیمونه، تجاران زموږ سره په دې کې ګډون وکړي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.